السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ګرانو ملګرو، ډیره خوندوره ویډیو ده. د سی ام ډي د یو څو کمانډونو په واسطه تاسو به څنګه دغه او او بي ای یعنی اوټ اف د باکس ایکسپیرینس دغه د وینډوز 11 د انسټالیشن پر مهال چې تاسو داسې صفحه راځي دا به څنګه تاسو دغه کوئ، سکپ کوئ او بایپاس کوئ. صحیح ده ملګرو. ګلاله یو ملګرو، د وینډوز 10 اینډ اف لایف خو وشو، تېره ورځ تقریبا مایکروسافټ د اکتوبر په 14 باندې نور د وینډوز 10 اینډ اف لایف اعلان کو چې نور مایکروسافټ د وینډوز 10 لپاره سکیورټي پیچز نه ریلیز کوي. صحیح ده، یعنی مایکروسافټ په تاسو باندې رقم داسې غواړي چې تاسو باید وینډوز 11 ته نور راشئ. ښه، او نن د اکتوبر 15 ده. تاسو وینډوز 11 ته راتګ کوئ. کله چې تاسو غواړئ یو اس بي بوټ کوئ او د هغې نه تاسو وینډوز انسټالیشن کوئ، نو دغه یو صفحه راځي، دې ته وایي ملګرو او او بي ای اوټ اف د باکس ایکسپیرینس. په دغه ساحه کې مایکروسافټ په تاسو باندې فورس کوي، په تاسو باندې زور راوړي تر څو تاسو دغه کمپیوټر د انټرنیټ سره کنیکټ کړئ او تاسو یو انلاین اکاونټ جوړ کړئ او د هغې په واسطه تاسو کمپیوټر ته لاګین شئ. که څه هم دغه د انلاین اکاونټ جوړول نه ډیر سخت دي او نه دومره خطرات لري، ګټې هم یو څه شته او یو څه داسې کنسرن دي چې سکیورټي کنسرن دي، نور هېڅ خبره نشته. خو زموږ د افغانستان غوندې هیواد کې چې زیاتره زموږ ځوانان انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، دوی چې کله وینډوز انسټالیشن کوي او دغه صفحې ته راورسیږي نو دلته دوی سټاک شي، گیر شي، نیکسټ اپشن ورته بیخي کار نه کوي او دلته حتما دوی باید د یو انټرنیټ وای فای یا هم بل سیلولر نیټورک سره کنیکټ شي تر څو دوی انلاین اکاونټ جوړ کړي. او که چیرته دوی اکاونټ لري په آوټلوک، هاټ میل یا ایم اس ان لایف کې، نو په هغې باندې باید لاګین شي ورته، یعنی کمپیوټر حتما انټرنیټ سره باید کنیکټ شي چې دا د مایکروسافټ ډېر زیات قوي زور په دې راوړی دی. ښه، دغه صفحه به موږ څنګه بایپاس کوو، ځکه زموږ زیاتره ځوانانو سره په دغه وخت کې انټرنیټ نه وي او یا نه غواړي چې کنیکټ شي او یا نه غواړي چې د آوټلوک اکاونټ له لارې دوی لاګین شي، غواړي همدلته لوکل اکاونټ جوړ کړي لکه څنګه چې موږ نارملي وینډوز 10 کې د انسټالیشن پر مهال جوړو. صحیح ده، نو دا صفحه بایپاس کول یو څه مشکلات لري. په دې ویډیو کې به موږ تاسو ته زه 3 یا 4 داسې لارې طریقې وښایم چې د هغې په واسطه تاسو کولی شئ چې دغه صفحه بایپاس کړئ. دلته چې راورسیږئ دا صفحه به څنګه بایپاس کوئ، ځکه دلته بیخي نیکسټ اپشن کار نه کوي، نو څه به کوئ؟ صحیح ده ملګرو، لومړنۍ طریقه دا ده چې کله تاسو دې ځای ته راورسېدئ د وینډوز انسټالیشن پر مهال، تاسو به شفټ سره یو ځای F10 ووهئ، نو تاسو ته به سی ام ډي درکړي. چې کله یې سی ام ډي درکړله هلته به دا کمانډ ووهئ OOBE/bypass NRO، معنا دغه چې کوم اوټ اف د باکس دی، دلته تاسو ورته ووایئ چې بایپاس NRO، دې ته NRO وایي، یعنی نیټورک ریکوایرمنټ اور رایډ، معنا زه نه غواړم چې انټرنیټ کنیکشن وکړم او انلاین لاګین شمه. دا کمانډ ملګرو تر ډیر وخته پورې کار کوو، خو بدبختانه مایکروسافټ دغه کمانډ هم اوس نه سپورټ کوي. صحیح ده، ځکه دوی غواړي تاسو باید حتما یو ځل لاګین شئ. که چیرې تاسو سره داسې د وینډوز 11 ایمیج وي چې لږ پخوانی وي، ځکه دې کې تاسو پوهیږئ چې داسې ډیفرنٹ ورژن راځي 30H1 او 30H2 چې په هغې تاسو پوهیږئ، نو که دا ایمیج لږ پخوانی وي، اپډیټ نه وي، شاید دا کمانډ تاسو ته کار وکړي. خو که اپډیټ وي بیا شاید تاسو ته کار دا ونه کړي. کله مو چې دا کمانډ په سی ام ډي کې ووایو، له هغه وروسته دا کمانډ په سی ام ډي کې ووایي shutdown/r/t او بیا 0، نو ستاسو دا کمپیوټر به ریسټارټ شي. چې کله دا کمپیوټر ریسټارټ شو ملګرو، دلته ګوره اوس نیکسټ کار نه کوي، بل اپشن نشته. چې کله تاسو دا دوه کمانډونه ووهل، اول مو دا کمانډ ووهو، بیا مو کمپیوټر ریسټارټ کو، نو په نیکسټ ریسټارټ کې به تاسو ته اپشن درکړي، بیا به هم د او او بي ته راشئ، خو دې ځای کې به ورته ووایي چې سکیپ. دا سکیپ که یا زه انټرنیټ ته لاسرسی نه لرم، زه نه غواړم چې انټرنیټ سره کنیکشن، نو ته بیا دا صفحه مخ ته وړی شي. خو په اوسنۍ وینډوز 11 کې دا کمانډ شاید ستاسو سپورټ ونه وسي، ځکه مایکروسافټ دا اوس څنګه کړی، ریموف کړی. ګوره زه راځم دا کمانډ وهمه، تاسو به هلته څنګه چلو کوئ ملګرو، چې کله تاسو هغه او او بي ای انوایرمنټ ته راشئ، تاسو به شفټ F10 ووهئ. چې شی زه دلته لکه د نمونې پر ما شفټ F10 ووهو، تاسو ته به داسې سی ام ډي راشي په هماغه ځای کې شفټ F10، ځکه بله لار نشته. دلته به کمانډ ووهئ OOBE/bypass NRO، دا به ووهئ، انټر به کوئ. اوس وایي د سیسټم کن ناٹ فایند د پاth سپیسیفاید، ځکه تاسو ته ما وویل چې دا کمانډ اوس سپورټ نه دی. صحیح ده،
ښه او له هغه وروسته به تاسو بیا شټ ډاون سلاش آر سلاش ټي ووایئ چې دا کمپیوټر یو ځل ریسټارټ شي او دا کار وکړي. خو عموماً دا کمانډونه به تاسو ته کار کوي چې ستاسو چې کوم ایمیج دی هغه لږ پخوانی وي. ښه که دې کارونه کو دا کمانډ خو حتما کار کوي ځکه موږ چیک کو هغه دا دی ملګرو چې بیا به هم تاسو شفټ F10 ووهئ سی ام ډي به تاسو اکسس کوئ. په دې کې به دا کمانډ ولیکئ چې سټارټ بیا فاصله ms-cxh : local only او له دې کمانډ سره به تاسو بیا لوکل اکاونټ ته راشئ. ښه څه رقم به وکړئ شفټ F10 به ووهئ تاسو نه پرېږدي چې دا لاګین شئ. شفټ F10 به ووهئ سی ام ډي به راشي کمانډ به ووهئ سټارټ ms-cxh بیا لوکل اونلی. کله دا کمانډ تاسو انټر کړئ تاسو ته به ګوره دلته د لوکل اکاونټ د جوړولو لپاره یو صفحه راخلاصه شي. دلته هم راخلاصېږي او دا به انشاءالله تاسو سره حتما کار کوي. کله چې دا صفحه راخلاصه شوه تاسو دلته خپله ښایسته ځان ته یوزر جوړ کړئ او پاسورډ ورکړئ او بیا ورته ښه ښایسته لاګین شي. انشاءالله دا کمانډ به حتما تاسو ته کار کوي ځکه لیټسټ کې موږ چیک کو دا اوس کار کوي. صحیح ده ملګرو دوه طریقې شوي. که دې طریقې هم کار ونه کړو بیا دریمه طریقه دا ده ملګرو چې تاسو رج ایډیټ یعنی رجسټري ایډیټر ته لاړ شئ. هلته لوکل مشین سافټویر مایکروسافټ وینډوز کرنٹ ورژن او د OOBE په نامه یو ځای دی هلته به ورشئ. په هغې کې به تاسو یو ډبل ورډ 22 بیټه ویلیو اضافه کوئ او هغې فایل ته به نوم ورکوئ بای فاس انارو او ویلیو به یې 1 کوئ او بیا به کمپیوټر ریسټارټ کوئ انشاءالله چې کار به مو وشي. څنګه چل به وکړئ ښه تاسو دغه OOBE کې یاستئ د نمونې په ډول تاسو په دې اوس پوهېږئ که نه چې زه څه ویل غواړم. تاسو دغه ځای کې یاستئ دلته به تاسو شفټ F10 پرس کړئ. چې کله مو شفټ F10 پرس کړو دریمه طریقه دا ده سی ام ډي به راشي دلته به تاسو ولیکئ رج ایډیټ. چې کله مو رج ایډیټ ولیکو تاسو به دلته رجسټري ایډیټر راخلاص شي. رجسټري ایډیټر کې به تاسو څه وکړئ ګورئ ښه زه تاسو ته ښه په ترتیب داسې په قرار دغه لوکیشن درکوم تاسو یې ځان سره یاداشت کړئ. په دې کې به تاسو راشئ سافټویر ته په سافټویر کې به تاسو راشئ مایکروسافټ ته په مایکروسافټ کې به تاسو ډبلیو پرس کړئ وینډوز ته به راشئ چې شي ته وینډوز ته. کله چې وینډوز ته راغلی په وینډوز داخل کې باید تاسو چې ته راشئ زما له ذهنه ونوځي د وینډوز په داخل کې آی تھنک تاسو به راشئ کرنټ ورژن ته. په کرنټ ورژن کې به تاسو راشئ OOBE ته ګوره دغه ځای به پیدا کېده. چې کله مو دلته راغلی او دلته مو کلیک وکړو دلته به رایټ کلیک وکړئ نیو ته به راشئ یو ډبل ورډ 22 بیټه ویلیو به والئ دلته به نوم ورکئ بای پاس نوم به نه راته وي انارو او دا به دلته انټر کړئ بیا به د کلیک وکړئ او دې ته به دا ویلیو 1 کړئ او دا به دې نه اوکې کړئ. چې کله مو دا دې نه اوکې کړو دا بیا تاسو ختم کړئ تاسو به سی ام ډي وي او په سی ام ډي کې بیا هماغه کمانډ ووایئ چې شټ ډاون که راته دا کمپیوټر سلاش آر سلاش ټي صفر تر څو نیکسټ ځل چې کمپیوټر څنګه ریسټارټ شي اتوماتیک به ستاسو دغه چې کوم OOBE ساحه ده دا به تاسو سره بیا انشاءالله دلته تاسو سکیپ اپشن درکړي او ځان ته خپل اکاونټ جوړ کړئ مختبسي. څلورمه طریقه دا ده چې رفس کې تاسو کله غواړئ بوټ کوئ دلته یو اپشن دی دا اپشن چیک کړئ ریموو ریکوایرمنټ فور ان آنلاین مایکروسافټ اکاونټ معنا که زه انسټالیشن کوم نو ما دا شیز مه غواړه دا چیک ولګوئ بیا تاسو یو اس بي بوټ کې انشاءالله بیا به هم درنه غواړي. نو دغه ویډیو ما ځکه د سی ام ډي په لیست کې واچوله یعنی دا ویډیو د انسټالیشن د وینډوز 11 د مشکلاتو حل دی خو دا به زه د سی ام ډي په پلی لیست کې اپلوډ کړم ځکه چې دا چې کوم کمانډونه دي OOBE بای پاس انارو او دا سټارټ ms-cxh لوکل اونلی دا کمانډونه د سی ام ډي دي نو تاسو به ډېر په کار راشي.